وزیرستان کې 12 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ډیورند فرضي کرښې پورې غاړه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو پر پوسته وسلوال برید شوی دی چې په پایله کې 9 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې برید کې 4 عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې په ډیره اسماعیل خان کې هم پر پاکستاني پولیسو برید شوی دی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. تر اوسه پورې د یادو دواړو بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تحریک طالبان پاکستان په وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړي دي. خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې همیشه په پاکستان کې برید کیږي، بریدګر له افغانستان راځي. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې دفاع وزارت په کونړ او د ډیورند کرښې په اوږدو کې ځای غټې اسلحې نصب کړې تر څو د پاکستان لخوا د راکټونو ځواب ورکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.